ستړي مشه. السلام علیکم. زه رحمان بودریم او نن امریکا کې اختر دویم ورځ ده او امریکا کې اختر چې دی نو خلکو پکې ځای په ځای د کووډ 19 په وجه چې غونډې کمیدي هغه نه دي کړي، خو ځینې خلک بیا هم یو نیم علاقه کې دا غونډې کوي، باربیکیو کوي لګیا دي او خوشحالۍ کوي. د خوشحالۍ یو شمېر طریقې دي. نو دې کې ځینې خلک پښتانه دي، ځینې پښتانه نه دي، ځینې راغلي دلته یو علاقه ده سیل راغلي دي پکنیک لا، او زه هم ماته معلومات شو چې ډېر خلک راغلي ګڼ. نو دی په یو فارم هاوس کې دي او دلته باربیکیوګانې هم روانې دي. ورسره ځینې خلک چې دی هغه نښې هم ولې لګیا دي. په امریکایي قانون چې دی نو هغه د ټوپکو هغه خلک اخیستی شي او هغه پرایویټ ځای کې یا په یو داسې قانوني ځای کې چې هلته نښه ویشتی شو نښې هم ولې. دلته خلک نښې هم ولې لګیا دي، باربیکیوګانې هم کوي. زه به د خلکو خوا لاړ شم او زه د خلکو سره ورته خبرې وکړم دا باربیکیو والا خلک چې کم دی او دا کم خلک چې ډزې کوي دوی سره به هم خبرې وکړم چې څه روان دي. نو زما خوا ته چې دا وخت کم ځای خلک تاسو وینئ پښتانه دي یو شمېر او دوی راغلي دي د اختر په موقع باندې باربیکیو کوي. نو دې باربیکیو چې کوم کسان دي دې سره زه خبرې کوم چې دا څوک دي او څنګه راغلي دي او د کووډ 19 یا د کرونا وایرس په ورځو کې دا څنګه د غونډه جوړه کړې ده، دې احتیاط کوي که نه کوي، بل دا چې د کوم ځای نه راغلي دي څنګه خوشحالیانې روانې دي. نو په دې موضوع سره خبرې کوم. نو السلام علیکم ورور، ستړي مه شئ. پښتانه یې تاسو؟ تاسو په خیر راغلي جي. خپل نوم راته ووایئ. زما نوم عارف کاموي دی. عارف کاموي. او کوم ځای یې تاسو؟ مونږ چې د افغانستان یو او خبره مې چې د پاکستانیو دي. دا څنګه چل دی؟ بس جی دا خو عمر مې زیات پاکستان کې تیر کړی دی. کوم ښار کې؟ بس پېښور کې. پېښور کې خو ټول پښتانه یې د خیره سره؟ او جی بالکل. او تاسو جی؟ زما نوم کریم الله حنیفي دی. زه هم د افغانستان ننګرهار ولایت یم او دلته ورجینیا کې اوسېږو. نن د فامیل سره د دوستانو سره راغلي یو دلته چې د اختر دویمه ورځ ده چې لږ میله وکړو. هم کرنټین دی، څو میاشتې هم تېرې کړي. نو نن دا خو تاسو ډېر ګڼ خلک راغلي او دا څنګه ټول ناروغه نه شي چې کرونا وایرس راغلی؟ دغه ساتو سوشل ډسټنس چې دی ساتو. زه ستاسو خوا لږ درځم داسې لږ د لرې نه دا کیمره ونیسم. تاسو غوښه هم باندې کړې دا د غوښې په باره کې د ملګري نه به ورته پوښتنه کوم. نوم مو څه دی؟ مننه کوم تاسو نه چې دلته راغلی او تشریف هم راوړ. خپل نوم راته ووایئ. زما نوم حبیب الله زیار دی. حبیب الله زیار صاحب. بله، زه د جلال آباد د ننګرهار او د خوږیاڼو یم. او دا د څه باندې کړي دي؟ دا خو موږ دلته ټیکه پې پخوو د پسو ګډو او یو څه پخه شوه چې هغه موږ هلته ایښې ده. نو ورسره لږ څه ګازرې رومیان دام هغه کودام څه په هغه کې تاو کړې ده په وازده کې په سپینه کې چې دا هغه پټه دانه چې ورته وایي دې نه به پټه دانه جوړوو د دې نه دا باره چې کومه ایښې او دا به م ورسره پخو لګیا یو راغلي یو میلې ته. او هغه دیګ چې کوم دی دا د موږ روش ورته وایي، ډېر مشهور دیګ دی. دې کې لکه الوګان او په دې کې پیاز او ټوله دا ترکاري اچول کېږي او غوښې سره یو ځای او دا 4 غنټو ته همداسې کېښودل کېږي. دا پخېږي بیا په خپل تپ باندې لاندې. او دې کې الوګان دي بیا په هغه کې تاو کړي. الوګان دي که پټاټې دي؟ الوګان دا به هم پخېږي په خیر په تاو باندې. ښه خیره سره. او دلته یو بله ډله ناسته ده، دې ته درته به ورشم. وروره ستړي مه شئ، اختر مو مبارک شه. تاسو څه کوئ؟ لکه پیسې مو پکې لګولي دي که نه مفت لوبه کوئ؟ لږ په زوره وایي جي. ستاسو نوم څه دی جي؟ محمد خان. جي ورګه چې دا ډزې بنده شي. ستاسو نوم څه بیا راته ووایئ؟ محمد خان. او دا بل ملګری چې ناست دی مخامخ؟ ایمل رحیم زیمه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستړي مه شئ، اختر مبارک شه. تاسو مبارک شه. او دا ملګری چې ناست دی؟ السلام علیکم. ښایسته ورور، زما نوم جانزیب صافی. او دا ملګری؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. ګلولي حبیب. نو کومه لوبه کوئ؟ تورب دی که رنګ دی که کومه لوبه مو شروع کړې ده؟ جي ټیکه. څوک پکې چیمپئن دی، څوک پکې تکړه لوبغاړی دی؟ څوک؟ ګلولي صاحب مخامخ چې ناست دی؟ ګلولي او هغه محمد خان صاحب چې دی هغې اسسټنټ دی. نو دا نور کله به مو اختر څوک باندې دا کونډمبي د اختر داسې کوئ تاسې؟ ولا نور کار خو په پارکونو ته تلو، دغې ته تلو، خو دا وربس بیا خیر دی اوسې دا ورور ځای خلاص دی. بس دلته دلته راغلو. نو فامیلونه هم راوستي، هغوی اخوا ناست دي، موږ دلته ناست یو. او تاسو وایئ چې په دلته په امریکا کې په کوم ځای کې پاتې کېږئ؟ دلته موږ په وډبرج کې ورجینیا کې. وډبرج کې یو وډبرج خو نږدې ښار دی که نه؟ او تاسو کار څه کوئ جي؟ مختلف ارګنایزیشنو کې کار کوو.
زه سی جی په ارګنایزیشن سره کار کوم دا زمونږ انډیوال هغه سره کار کوي خجی دا انجینر دی خجی او جانزیب صاحب صافی صاحب هم دی اوس راغلی افغانستان کې کار کوي ها ستا تجربه څنګه صافی د امریکای دا په خاصه توګه دا راته وایي چې ته خو یو قسم لا په هغې هېواد کې ډزې ټوپکې او جنګونه او جګړې چې دي دا خو ناشنا خبره نه ده خو دا په امریکا کې د دونه ټوپکې او ډزې چې دي ولیدې څه حیران یې کړې حیرانتیا خبره نه وه لکه څنګه چې مخکې تاسو وویل امریکا کې ټوپک ساتل کومه خاصه مطلب عام ده حیرانتیا خبره خو ځکه نه وه افغانستان کې موږ دا زډو سره ډېره مخته یو بل ژوند ښه دی او زه نه وایم تقریبا یو حاجي ډېره مهرباني امریکې ته سړی مشي درته وایو بس تاسو خپله لوبه کوئ چې اجازه ساتئ ډېره مهرباني زه به نورو ملګرو سره چې له ګپ شپ ولګوم ستاسو نوم دی ملګريه السلام علیکم وعلیکم السلام ما نوم یاسین الله حنیفي د افغانستان یم د ننګرهار ننګرهار نو څنګه اختر نه خوند واغسته که څنګه او ډېر د خپل فامیل سره راغلي وو دلته کاکاګان مې دي بس دو سره وخت سات تېروي مهرباني او دا ستاسو زوی دی تا خو ډېر ښایسته صدرۍ او ډېر ښایسته جوړه دلته واغسته دغه دی که نه دا یې دلته واغسته که څنګه دا جوړه یې دلته جوړه دا مې افغانستان کې دا کړې وه اغوستې وه تېر کړه سپتمبر میاشت کې تللی وم وطن ته دلته خو دا په مشکله میلاویږي دلته خو پین شیټ خبره ده وګنه دا ځان سره راوړو بیا دلته دی خاص ورځو کې دا کو دی استفاده کوو مهرباني جی مهرباني نو دا افغانان ملګري چې کوم دي پښتانه د باربیکیو روانه ده تکي پکې کې لګیا دی او ملګري چې دي هغه پکې تاش کوي نو ساتیرې کوي یو قسم لکه نه او د اختر په موقع باندې تاسو ولیدل چې دی راغلي نو د کرونا وایرس په ورځ کې دا د دې چې موږ خپل سوشل ډسټنسینګ هم کړی دی او بهرحال هغه معیار چې پوره دی که نه دی خو بهرحال دا یو خوشحالي ده نو تاسو تکي هم ولیدل چې تکي پکې لګیالی دی او اختر چې دی اختر ماضي نو نور کله به اختر څنګه او څه کال اختر څنګه دی کې لږ فرق د دې سره لږ خبرې په دې نورې کوم چې لکه د نور کله اختر د دې څه کال اختر کې فرق سمجھ دی یو شاته چې دی ډېرې زیاتې ډزې روانې دا خلک چې کم دی دې خواته هم ورځم دې کې زیاتره ملګري پښتانه دي ځینې پښتانه دي د پنجاب سره تعلق ساتي ډېر ټوپکې راوړي دي چې راغلم نو زه حیران وشم ټوپکې په امریکا کې څنګه دی پیدا کړي دي خو بهر په امریکا کې ټوپک ساتل چې دی قانوني دی که ته پولیس وګوري چې ستا څه کرمنل ریکارډ نشته یعنې څه زیاتې دې نه دی کړی څه پولیسو ته وانټډ نه یا مطلوب نه نو ته ټوپک ساتلی شي او بیا خلک پرایویټ فارم هاوس کې لکه دلته شخصي ځای دی دې کې ډزې کولی شي او نه خبرې شي دا علاقه په دې ځای کې چې وایي نو په دې کې دا یو بل پارټي پارټۍ کې تاسو اواز اورئ نو ډزې روانې دي نو دې ډزې کړي او ټوپکې راوړي دي خپلې او نښه ولي یعنې په اختر څنګه په وطنونو کې تاسو ځینې ملګري نښه ولی یا رواج دی نو دلته هم خلکو ما وکړل په لومبي ځل باندې زما لپاره نوې تجربه ده چې په دومره زیات شمېره کې خلک راغلي دي دومره ډېر ټوپکې راغلي دي او یو غوبل جوړ دی ये क्या कंपटीशन चल रहा है आपने कहा नहीं अभी कंपटीशन डे आना है ना अजमेर कंपटीशन रख रहे हैं ना कंपटीशन डे वी गोना यूज नहीं तो ये क्या चल रहा है मतलब आप लोग कर क्या रहे हैं अभी तो हम लोग वैसे ही प्रैक्टिस कर रहे हैं अच्छा वी जस्ट गेटिंग रेडी फॉर द कंपटीशन ये मुख्तलिफ इलाकों से आप लोग इकट्ठे हो गए हो या एक यार ये 200 मील दूर रहता है लाइक वी आर फ्रेंड्स फ्रॉम लाइक मिडिल स्कूल अच्छा सो वी गेट टुगेदर वंस एवरी ईयर यू नो ऑन ईद टू हैव फन अच्छा तो यहाँ अमेरिका में बंदूक खरीद सकता है कोई भी बंदा डिपेंड्स वेयर यू लिव अच्छा वर्जीनिया के अंदर तो दे हैव देयर लॉज एंड रेगुलेशंस यू नो ها نو دې ملګرو سره چې کومې خبرې ما وکړې تاسو اورې دی د ټوپک چې دی په امریکا کې قانون یا لیګل دی ټوپک څوک هم اخیستی شي دی وایي چې موږ خو په خپله زده کړی دی ټوپکو چل او د پاکستان د مختلفو علاقو سره تعلق دی دی وایي چې موږ کله نه کله راځو د ښکار هم کوو په دې ځای کې د ښکار نه علاوه موږ ډزې هم کوو نښه هم ولو د یو ملګري نه ما تپوس وکړو چې دونه تکړه نه تا چل چلته زده کړی دی چې دا ما په خپله زده کړی دی یعنې کوم ځای ته نه متلی نو دا یو ډله ده تاسو ګورئ چې د دې سره ټوپک هم دي تماشې هم دي همغه ځای نه دی نښې ولې لګیا دي هغه ځای کې شاته چې کوم هلکان لګیا دي دلته باربیکیو هم شروع کړي ده ګډانې هم حلال کړي دي یو شمېر په دې ځای کې د خپله باربیکیو روانه ده دا یو بل لوښی دی ورسره چې په دې کې باربیکیو روانه ده غوښه پکې ورتېږي او دغه شانتې چې کوم هغه ځای دی هغه دلته تاسو نږدې بوځم نو دغه ځای نه چې کوم ځای کې دی نښه ولي هلته مخامخ دلته نښه ځوړنده کړې ده او دی نه ما دا تپوس هم وکړو چې نښه چې تاسو څنګه ولی نو دی چې دا کولی خو کله ناکله دلته ټورنمنټ یا
باقاعده لوبه هم کیږي. لوبه نه مطلب دا دی چې د نخې وشتو د لپاره باقاعده یو پلان جوړ کړي ټورنمنت کې دي. خو که څوک دا تفصیل غواړي چې دا قانوني دي، زه بیا تکرار کوم چې دا قانوني دي. په امریکا کې څوک هم ټوپک ساتلی شي دغه شانتي، خو په کوم علاقو کې چې آبادي دلته دا کار نشي کولی. دې لپاره خو یاره ډز لپاره فارم هاوس لکه دا شخصي ځای چې دی پټی دی کور دی، یا به یو لیګل ځای ته ځي په یو کوټه کې دننه چې د هغې خپل لایسنس هلته کولی شي. نو دلته که تاسو وګورئ دا هلکان نښې ولې مختلف هلکان دي او د نښې ویشتو چې مخامخ کوم ځان ته ځای یې ښودی دی هغې ته شاته یو غټ دیوال کړی دی، په هوا کې ډز نشي کولی. ګولۍ چې ده ځمکې ته به ځي، په ځمکه به لګي. د دې ډلو نه علاوه چې کوم دا باربیکیو کوي لګیا دي، یا خوراک کوي، یا لوبې کوي، یا ډز کوي، دې نه علاوه یو شمېر خلک نور هم دی چې هغه راغلی د سیل سپاټیل او بلا ګاډي راغلي دي، لکه داسې د سیل یو ځای چې لکه سوات ته چې څوک لاړ شي، یا چې کوم کالام ته څوک لاړ شي، یا کونړ ته څوک لاړ شي، یا پېښور ته څوک لاړ شي، داسې د پکنیک یو ځای ته راغلي دي. او د دې علت دی ما ته دا وښود چې څنګه کرونا وایرس یا کووډ-19 ورځې نو عمومي سرکاري پارکونه چې بند دي، نو سرکاري پارکونه چې کوم بند دي د هغې په وجه دا خلک چې دی دا شخصي ځای ته راغلي دي. او شخصي ځای کې چې کوم پارټي روانه ده، دا یو پارک دی، په هغې پارک کې روانه ده. او دا کوم مخامخ کس چې روان دی ګاډي روان دی ما طرف ته، دا د فارم هاوس اونر دی یا مالک دی، او ده دې ځای کې دا پارټي جوړه کړې ده. نو زه نه به تپوس کوم چې دا پارټي د څنګه جوړه کړې ده، د هغې طرف نه شوې ده که نه خلک راغلی دی. دی پښتون دی، کېدای شي زما په یو ویډیو کې دی تاسو په خام کتلی وي. ده سره به زه خبرې کوم، دی به یو ځای کې ما سره ملګری شي. نو ستړی مه شي وروره، جوړ په خیر. څنګه چل دی حالات قابو کړي؟ تاسو دا ځای ته بالته درشم، هلته ورسره خبرې وکړم. خپل لږ شور زیات دی، ډزې زیات دي. نو که ته خفه کېږې نو ته نږدې لږ ګاډی ودرېږي، بیا مونږ خبرې وکړو نه. او د مخامخ ځای کې به ستا سره زه خبرې وکړم. دا اجمل شاه نومېږي، او د اجمل شاه چې دی دا پارټي په دې ځای کې جوړه کړې ده. د پټۍ دی، د کاروبار هم دلته دی. د خلکو له قربانۍ دپاره سوري هم ورکوي، میښې غواګانې، میښې خو نه غواګانې، بزې ګډې ساتي، او خپله ټوپکې موپکې ورسره هم دي. دلته یې بلا خلک راوستي، نن یو غټه پارټي جوړه کړې ده. د سره به زه خبرې کوم چې یاره دا پارټي څنګه جوړه کړې ده او څه حساب کتاب دی، او د دې قانون اجازت ورکوي که نه ورکوي. داسې د نور تپوسونه به کوم. تاسو که دې ته راشئ لږ مهرباني وکړئ نږدې. نو ستړي مه شئ، ستاسو یو ځل بیا راته خپل تعارف وکړئ که نه، خپل یو ځل تعارف بیا وکړئ. زه اجمل شاه د چراډ ډاګ اسماعیل خیلو KPK پاکستان نه تعلق لرم، او دا زموږ فارم دلته کې موټرونه نن اختر ورځ ده. نو بس لګیا یو، مېلمانه راغلي دي او اختر مناوو. کرونا هم ده، خو ورسره احتیاط هم کوو. او ماشاءالله ټول ځای په ځای لګیا دي که نه. نو دا ستا ویښته، ستا ټوپۍ، ستا ټوپکې، تماشې، دا حساب کتاب دلته لکه جګړې راوتی که څنګه؟ او دلته کې موږ ته دا خبره چې دا لیګل دي هسته که نه، چې څنګه یو داسې لږ په بلا په زوبه خبرې به کوو. ښه دې سیټیزن وي او ریکارډ د صفا وي، هر څه یې صحیح وي. بیا ته کولی شي چې ته اسلم واخلې، تماچه هم واخلې، کلاشینکوف هم واخلې، هر څه واخلې. ښه خو دې مطلب چې ته ښه سړی وي. ښه سړی مطلب څنګه؟ ښه سړی مطلب چې ته چې کله یو شی دلته اخلې، پولیس به ستا پوره هسټري چیک کوي. مطلب ښه سړیتوب نه مطلب چې کرمنل نه یې، څه ګناه ستا څه ریکارډ نه وي، څه ګناه دې نه کړي، جګړه دې نه کړي، څه غلا دې نه کړي، څه بل څه یې نه کړي که نه. مطلب چې دې په هغې باندې بیا دیزو لکه ګورې هغې سره به تاسو ته الاوډ کوي. خو بله خبره چې پکار ده چې ته امریکنی سیټیزن وي. نو یو راته دلته ودرېږه یو منټ لپاره. دا ورته ووایه چې یاره دا ټوپک او ډزو خبرې خو شوي، ته وایه چې قانوني دي. خو کرونا وایرس ورځې دي، نو کرونا په ورځو کې په غټو غونډو باندې پابندي ده. نو دلته خو ډېر خلک بلاشي خلک راجمع شوي دي. نو دا غونډې چې خپلې فیملۍ خپلې بېلې بېلې دي که نه، که خپل کور کس تېرو ته پته موږ خپل کې ټیک یو که نه. مطلب دا مخامخ خلک چې کوم ناست دی هغه ځای کې، او دا یو فیملي ده. دا مطلب څوک دي؟ دا عرب دي. دا عرب دي، عرب دي، مختلف کنټري، یو فیملي ده. او دغه مخامخ کسان چې دا پښتانه دي ټول که نه، دې کې پاکستان او د افغانستان پښتانه دي. او هغه طرف ته چې کومه ډله ولاړه کوم دي کې بیا زیاتره پاکستاني دي، او څه پکې انډین هم شته، سکان دي پکې که نه. او دا شوقین دي، ډزو دپاره راغلي دي. نو دلته کې راغلي، نن ګډا وډا لاړه کړي دي، ورسره کبابونه ته کې چوټیم ده. دا پارټي چې ده لکه ته ستا طرف نه دا پارټي نه ده شوې، ستا په ځای کې دا پارټي کېږي؟ زما په ځای کې شوې ده. او خو پارټي دې خپله کوي لګیا ده؟ خپله پارټي زما خپله مېلمانه هم راغلي، خو د کور شاته دي که نه. دا چې کوم دي دا دوی خپل پروګرامونه کړي دي که نه. ما د ټلیفون چې موږ راځو ستا ځای کې هغه کوم بلکل راځي، ځکه چې دا خو یو څو ورځې ژوند دی، او دا ځای شته ټول خپل وروڼو د پاکستانیانو دپاره، مسلمانانو ټول دپاره الاوډ دی چې راشي او خپل انجوy کړي که نه. بلکل. All right. May I know your name, sir? Ghazi Al-Asadi? Yes. Do you speak Arabic? I speak Arabic and good English, not fluent. Same here, don't worry.
دا چې کوم ملګری دي د شیشس کې لګیا دي ثانک یو سر ثانک یو ویری ماچ او دې کې چې کوم مېرمنو سره مونږ خبرې وکړو غټه غوایمه روانه ده بهرحال زه به تاسو نه دې کې غواړم اجازت ځکه چې موږ خبرې هم ډېرې وکړې پارټیانې هم ډېرې وکړې تاسو خپل اختر چې دی ونمانځئ خوشحالي وکړئ زما طرف ته تاسو اختر مبارک وي ټولو پاکستانیانو ته ټولو پښتنو ته مسلمانانو ته اختر مبارک وي ډېر ډېر خیال ساتئ خپل مخه